او د خپل ذهنونه لږ صفا کړئ پوه شوې لږ د خپل ګنده ذهنونه چې دي کوم صفا کړئ زما حیثیت ته رسېدی نه شي او خبر راته کوئ پوه شوې خپل اوقات کې اوسېږئ چې کوم ستاسو اوقات دی پرون مې موږ خو د دونه غلط کې موږ ملګرو سلیمه پرېږدي دا وخت لامبي یو ویډیو ریکارډ کړې ده کومه تاسو ته په سکرین ښکاري په هغې کې څه قسمه بدماشي کړې ده خلکو ته یو پیغام ورکړی دی چې آیا په ما باندې څوک غلط کمنټس کوي او زه به دا وکړم او دا به وکړم ویډیو تاسو ته ښکاري ډېره زیاته کم عوام چې دي پښتانه چې دي هغو پې هم ډېر زیات خپل ریاکشن شو کړی دی او ډېر زیات کم کنځل رد بد هغه یې ورته هم ویلي دي ویډیو چې کم دی د هغې نه تصویران هم داسې راغستې شوي دي پخوا کې چې کم خلک ورسره تاویږي هغه هم تاسو وینئ تایلینډ ته تللی دی خلکو ته یې بیا ویل دي چې آیا زه به داسې وکړم او داسې وکړم یو څو ورونو پې کم کمنټس چې کړي دي اصل کې سلیمه پرېږدي بدماشي چې ده هغه هم کړې ده کم کمنټس والا ته چې آیا په ما باندې څوک کمنټس کوي هغو ته بدماشي کړله اوس راځو د دې کمنټس طرف ته چې آیا خلک واقعي ویرېده او داسې کمنټسونه ورته کوي او که نه نو کم کمنټسونه چې شوي دي هغه تاسو کتی شئ ټول د کنځلو نه ډک دي یعنی یو کمنټس په دې باندې نشته چې هغې کې د ده صفت شوی یو ورته لیکلی دي خبر دی ټیک د جي ستا اوقات ته نشو رسېدی ډېر ګران کار دی 10 انچ راښکل نور پې پوه شوئ دې نه علاوه نور ښکته چې که تاسو راځئ دغه کمنټس دي ټول دغسې کمنټس پې شوي دي چې کم هغه تاسو ته زه ویلی هم نشم یو ورته لیکلی دي ایک بزرگ نے پښتو زبان میں فرمایا بس باقي چې څه دي هغه هم تاسو کتی شئ ډېر زیات کم پښتنو ورونه دي او په کار هم داسې ده چې زمونږ کوم پښتانه ورونه دي هغه په دې باندې داسې تنقید پې وکړي خپل داسې د دې خلاف کمنټس وکړي نو دې له چې کوم دی په دې به اخر مجبوره شي چې د داسې قسمه حرکتونو نه هغه په امن کې شي خو تر اوسه پورې د دې 2 کاله وشو چې دا ځای له رانغی نو اوس هم مشکله ده چې یا به ځای له رانه شي نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کول امید لرم ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان